حاضرینو خویندو او ورونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن ورځ موږ درې مهم مسایل لمانځو. اول هغه کسان چې د افغانستان د دفاع په خاطر د افغانستان د ملي حاکمیت په خاطر د افغانستان د ولسونو د امنیت د تامین په خاطر خپل روح نذرانه کړی دی، نو د هغې روح ته په شریکه سره دعا کوو. خدای د هغې وبخي، ټولو ته د جنتونه خدای په نصیب کړي او د هغې بازماندګانو ته، کورنیو ته، ټولو ته د خدای پاک صبر ورکړي. دویمه مسله چې ده د افغانستان ناولي جنګ، دا 40 کلن جنګ، داسې کورنۍ نشته ده چې هغې ته کونډې او یتیمان نه پاتې. هره کورنۍ قرباني ورکړې ده، هره کورنۍ د دې جنګ قرباني ده. نو جنګ باید ورک شي. دا چې د پرون راهیسې د تاوتریخوالي کومه اونۍ پیل شوې ده، نو زموږ امید هم دا دی چې دا په دایمي اوربند بدل شي او جنګ و جدال ختم شي. تاوتریخوالي معنا هم دا ده چې موږ د نورو جنګونو خپل وطن ته راوړي دي. زموږ جنګونه دینی او منطقي او افغاني هیڅ صبغه نه لري. په دې به بحث نه کوو چې دا 40 کاله موږ څنګه د پردو جنګونو دلته راوړو، خو دا 18 کاله خو بیخي د پردو جنګونه وو، ډېرې قربانیګانې مو ورکړې. معنا دا ده چې زموږ دغه قربانیګانې چې کومې دي د ولس د دفاع په خاطر باندې، د حاکمیت په خاطر باندې او د خپلې خاورې د دفاع په خاطر باندې، دا زموږ حق دی. هر جنگ چې کیږي یو طرف ته حق وي، بل طرف ته باطل وي. د افغانستان اکثریت ولس منتخب حکومت لري. که سوال دا وي چې انتخاباتو کې مشکلات وو، نو موږ خو منتخب حکومت لرو، نظام لرو، سیستم لرو. جانب مقابل څه لري؟ پرون ما د خپل یو کلن د کار راپور د ولسوالیو د بعضې مشران چې راغلي وو شریکول مې، ما چې هغه راپور وکته، کمترین کومک په ننګرهار کې د شیرزاد او حصارک ولسونو سره شوی دی. یعنی په هره ولسوالۍ کې دوه پروژې هلته عملي شوي دي. اوس سوال دا دی چې دا ساحه د چا په لاس کې وه؟ دا 15 کاله یې دې ساحې ته څه خدمت کړی دی؟ غیر د جنګ نه، غیر د انفجار نه، غیر د ورور وژنې نه، غیر د وینې تویولو نه، نه یې مکتب جوړ کړی دی، نه یې کلینیک جوړ کړی دی، نه یې سړک جوړ کړی دی، نه یې نور خدمات ولسونو ته عرضه کړي دي. مګر په مقابل کې حکومت د ننګرهار اکثریت ولسوالیو ته البته فرق به موجود وي، خو په میلیاردونو خدمات عرضه کړي دي. مکاتب یې جوړ کړي دي، کلینیکونه یې جوړ کړي دي، سړکونه یې جوړ کړي دي، نور خدمات چې کوم یو ضرور هغه وړاندې کړي دي، امنیت یې تامین کړی دی. نو په دې خاطر باندې دلته په خپل هغه د حق او باطل مسله معلومیږي. خو په هر صورت باندې جنگ د مسایلو د لارې حل نه ده. هر جنگ ډېر مصیبتونه زیاتوي. دا نن چې موږ تاسو د یتیمان پراته دي او ګورئ، دا د دې جنګونو د لاسه. نو خوشحاله په دې چې نن د تاوتریخوالي د کموالي هغه اونۍ ده او امید هم همدا دی چې دا په دایمي اوربند بدل شي
او د اوربند نه باید څوک ونه ویریږي. نو زموږ امید هم دا دی چې دغه تاوتریخوالي ونه اوربند او په مذاکراتو باندې بدله شي او بالاخره په افغانستان کې یو دایمي سوله رامنځته شي. د افغانستان حکومت 2 کاله مخکې بلا قید و شرطه د خبرو وړاندیز وکړ. متاسفانه چې مقابل لوري دا رد کړ. که چېرې 2 کاله مخکې مونږ خبرو ته ناست وی، دا په سلهاو زرهاو کسان چې قرباني شول نو دیو به نه قرباني کېدلی، دا زرهاو کسان به نور نه یتیمان کېدلی. خو بیا هم د تیرو ترخو تجربو نه باید سړی عبرت واخلي. اوس هم سره وخت دی، پښتو کې متل دی وایي چې مایید اوبه نه هر وخت راونیسي تازه دی. چې دا اوس هم د سولې خبرې شروع شي، اوربند وشي، جنگ ختم شي، هم ډېره غټه خبره ده. هغه مصارف چې مونږ په جنگ کوو هغه به مونږ د افغانستان په آبادۍ، بیا رغونې او په خپلو دې ګلالیو ماشومانو او په دې باندې سره مصرفوو. نو په هر صورت د جنگ ختم، سوله، امن، دا د افغانستان د حکومت پالیسي ده. دیو دپاره به کار کوو چې په خپله جنگ ورک نه کړو، د پردو په مداخلو باندې جنگ نه ورکېږي بلکې جنگ اضافه کېږي. نو ښه دا ده چې افغانان په خپله د حکومت سره کینی او د سولې خبرې نتیجه ورکړي او بالاخره جنگ ختم شي. درېیمه مهمه مسله چې موږ دلته راټول شوي یو، که څه هم دا په هیڅ حساب ده، ځکه چې هر څونه موږ د خپلو کونډو یتیمانو پالنه وکړو بیا هم ډېره زیاته کمه ده. خو هغه یا د خپل لحاظ باندې نن زموږ د امنیتي او دفاعي قوتونو مشران، ولایتي شورا، زموږ د ملکي ادارې مشران ټول دلته راغلي دي چې د دغه شهیدانو او د امنیتي او دفاعي قوتونو قربانۍ یادونه وکړي، د هغې په یتیمانو باندې لاس راکاږي او بالخاصه په دې موجوده یتیمانو کې موږ او تاسې سره د جودرې د پیښې ماشومان هم دلته موجود دي چې هغه هم یو دردونکې پیښه وه، هغه هم د دې جنګ قرباني وو. بیا زه زموږ د احساس خیریه بنسټ نه مننه کوم چې دا ماشومان یې راوستل، دلته په مکتب کې واچول او دا د تعلیم او تربیې د لاس لاندې ونیول. نو ما دې ورسره وعده کړې وه چې هم سره ګورو به. نو فکر مې وکړ چې د دې نه بله ښه ورځ نشته دی چې ټول سره په شریکه کینو او د دې هم یادونه وکړو. نو زه د احساس خیریه بنسټ نه مننه کوم چې د جودرې د ماشومانو یې پالنه په غاړه باندې اخیستې ده او پښتو کې متل دی وایي د یو لاسه ټک نه خېږي. حکومت زمینه مسایل هر څه حکومت نشي کولی، په نورو ځایونو کې ولسونه همیشه برخه اخلي. نو زه بیا هم د ټولو نه مننه کوم چې د نن ورځې په مراسمو کې برخه اخیستې ده، کومک یې کړی دی او زموږ د یتیمانو شهیدانو په یاد باندې دلته راټول شوي دي. خدای دې تاسې ټولو ته اجر درکړي. ژوندی دې وي د افغانستان، په افغانستان کې د دایمي صلح او ثبات په هیله باندې. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر مشکل ده او ډېر سخت تمامیږي چې د دغه ماشومانو مخې ته وګورو او د دوی د زخمونو د تب په خاطر داسې څه شی ووایو چې د دوی هغه زړونه په قرار شي. خو خدای تعالی دربار ته دعا کوو چې موږ ته توفیق ورکړي چې د دوی اقارب او د دوی د پلرونو وینې چې موږ سره امانت دي، موږ په رښتینوالي سره هغه سولې ته ورسیږو او ځانونه ورسوو چې هغوی په دغه لاره کې خپله وینه قربان کړې ده. انشاءالله تاسې به اطمینان ولرئ چې د تاسې بچیان چې موږ سره امانت دي هغې ته موږ ښه ښوونه او روزنه ورکړې ده او ښه ښوونه او روزنه ورکوو. ډېر اصلي تعلیمات ورته ورکوو تر څو دوی وتوانیږي
چې ښه خدمت وکړي وطن دپاره ځانونه هم وساتي او هم ولس وساتي. دوی ته ښه انګېزه ورکول کېږي د ټولو تعلیماتو چې په نظام عسکري کې دی د هغې زمینه دوی ته برابر شوې ده. موږ نه پرېږدو چې دوی یو تعلیمات کړی ده او دوی دایما په سنګرونو کې اوسېږي. هغوی په تدریج سره ځوان افسران ځوان بریدملان راځي او عملا دوی دلته نوی ښوونه او روزنه ګوري چې دوی تلفات ورنکړي. هغه د ضعف نقطې ټول مو شناسایي کړي دي. تاسې مطمئن اوسېږئ چې د تاسې زامن چې د وطن د دفاع په لاره کې تاسې رالېږلي دي او تاسې هغوی ته اطمینان ورکړي دي. بیا هم د میندو نه او د پلرو نه زه په درنښت سره او ډېر په احترام ورته زه لاس ورته پورته کوم او مننه کوم چې دوی خپل زامن د وطن د دفاع په خاطر نظام ته استولی دي چې نن د همغې د دفاع او د همغه صادقانه خدمت په واسطه و چې زمینه د سولې دپاره برابر شو. د افغانستان وضعیت د ننګرهار خصوصا د باندر درې د عملیاتو چې داعش ختم که د هغوی جنگي ماشین ختم شو دا تغییر ورکړ. نن ټول سولې ته راضي شوي دي، سولې ته غالب دي. زموږ له خوا نه تاسې مطمئن اوسېږئ چې د تاسې بچیان چې په سنګرونو کې ناست دي ټول هغه اوامر چې سرقمندان علیه قوای وسله مستقیما مشته ورکړي دي. جناب والی صاحب موږ صاحب امنیت قمندان صاحب امنی ورغلی وو مستقیما موږ د خپل رهبري نه هدایتونه اخیستي دي. انشاءالله د همغه په مطابق عمل کیږي او زمینه دې ته مساعدېږي چې اعتماد سازي وشي. وړاندې لاړ شو چې یو ګام سولې ته پاتې ده، سولې ته ورسېږو. د اردو بخش د شهدا فامیلونو ته زه به اطمینان ورکوم کوم امتیاز او حقوق چې د وزارت دفاع ملي له خوا نه ورکړل شوې ده پوره او مکمل تاسې ته په وخت زمان رسیږي. په دغه ولایت کې په کمیساري کې موږ هغه لرو تورن لرو. د هغه مکلفیت دا ده چې ټول خدمات تاسو ته ارائه کړي. همدغه شهیدانو کورنۍ دي، همدا سربازان دي او دا چې خپلې وینې نذرانه کړي دي د دوی له برکته قدرمنو مشرانو جنرال صاحبانو ستاسو ښه مدیریت ښه رهبري هغه ستایو د ولسونو په ژبه یې ستایو. واقعا په ننګرهار کې واقعیتونه به ووایو او دا فرهنګ مروج کړو چې ښه ته ښه ووایو بد ته بد ووایو. ځکه که ښه و بد جدا نه کړو نو دا بیا قضاوت نه ده او زمونږ مسئولیت دا جوړېږي چې کله ښه حالت ښه ووایو چې ښه دی او که خراب خواته روان ووایو چې خراب دی. د خدای په نیز د همدغه شهید پروره ولس په نیز باندې زمونږ دا مسئولیت دی. اوس ښه دی حالت ګورو چې زمونږ مسلکي جنرال صاحبان مشران رهبري د ولایت مشري امنیت هم ښه خواته روان دی. ګورو د ښار امنیت ښه دی، د ولسوالیو امنیت ښه دی او دغسې درک هم شته دی چې په خپل روزمره مصروفیتونو سره سره خپلو شهیدانو اولادونو کورنیو ته مو هم فکر دی د مصروفیتونو سره سره دوی ته هم پکې ځای ورکول کېږي. نو دوی ته موږ ښه رهبري وایو، باید واقعیتونه ووایو چې دا ښه رهبري ده، ښه مدیریت دی، دا ستایو. زه اسماعیل د شهید مولوي نواز خان زوی د هېواد یو یتیم بچی یم چې د جګرې په کلي کې یو غمجنه پېښه کې مې خپل خوږ پلار له لاسه ورکړ. زه د خپلو نور یتیمانو ورونو همزولو په نمایندګۍ د ننګرهار محترم والي صاحب څخه مننه کوم چې نن ورځې موږ ته خپل قیمتي وخت راکړ. زموږ د ژوند د حالات څخه د خبرېدلو په خاطر یې موږ خپل حضور ته دعوت کړو. الله تعالی دې دوی کامیاب او خوشحاله لري. دا
بریانو دا دلته کې بریانو دا د نن بچیان لري دا د پردنو وطن دا د ننګیالو وطن دا د ننګیالو وطن دا د ننګیالو وطن دا د ننګیالو وطن دا د آزادۍ خاوره دا د جګړو وطن دا د ننګیالو وطن دا د ننګیالو وطن دا د ننګیالو وطن دا د ننګیالو چاته بسر ټټ نکړم سوچ روح می تن کی چاته بسر ټټ نکړم سوچ روح می تن کی چاته بسر ټټ نکړم سوچ روح می تن کی چاته بسر ټټ نکړم سوچ روح می تن کی چاته بسر ټټ نکړم سوچ روح می تن کی